نن قدرمن استاذه هغه زمين الله پاک تا ته برابر کړی ده چې دغه امانت چې ستا په غاړه کې دی په صحیح شکل یې خپلو بچیانو ته د افغانستان بچیانو ته رسولی سي هېڅ خنډ دې په مخ کې نه دی موجود. غوښتنه مې درسته دا ده قدرمنو اساتذه کرامو چې تاسې او موږ په ګډه به کوشش وکړو چې دا خدمات په اخلاص باندې وړاندې کړو. اخلاص دا معنا ده چې دغه بچیان چې د افغانستان بچیان دي د دغه سالمه تربیه وسي او په دغه نیت وسي چې د افغانستان بچیان دي د افغانستان آینده به دې تشکیلوي. لکه مخکې چې شیخ صاحب محترم وویله ستاسې د اخلاص یو نمونه یې وویل چې داسې وختونه هم راغلي چې تنخوا نه وه څه نه وه استادانو په اوبو ډوډۍ باندې وخت تېر کړی دی خو استادي یې نه ده پرېښې. دا ستاسې یو اخلاص دی یو مینه ده د افغانستان سره د دې ملت سره د دې بچیانو سره. اوس مو غوښتنه دا ده چې په دغسې اخلاص باندې په دې لار کې مخته لاړ شو. موږ به انشاءالله کوشش دا وکړو چې ستاسې امنیت هغه ته پوره توجه وکړو، ستاسې عزت ساتنې ته توجه وکړو، ستاسې د مشکلاتو حل ته توجه وکړو.